السلام علیکم. تر خوب وړاندې دا 5 خواړه مه خورئ. د ماښامني خوړو تر خوړلو وروسته د نورو خوړو خوړل هغومره زیان نه لري، خو ځینې داسې خواړه هم شته چې د شپې پر مهال تر خوب وړاندې یې خوړل سم کار نه دی، ځکه چې روغتیا ته ډېر زیان رسوي. که تاسو د ماښامني تر خوړو وروسته بیا هم د لوږې احساس کوئ او د دې په لټه کې یاست چې یو څه وخورئ او غواړئ چې د سهارني خوړو تر خوړلو پورې مو ګېډه د لوږې احساس ونه کړي، نو دغه څو اړینو ټکو ته پام وکړئ. لومړی، سره غوښه. کیدای شي د سرې غوښې کباب ډېر خوندور وي، خو د خوړلو لپاره به تر ټولو خراب خواړه وي. هغه هم په داسې حال کې چې څو شېبې وروسته ویده کېږي. سره غوښه د بدن د طبیعي فعالیت پروسه ځنډوي او ستاسو خوب چې د یوې ستړې کاري ورځې څخه وروسته ورته ډېره اړتیا هم لري، ډېر ستونزمنوي. دویم، سابه مغذي خواړه دي، نو له همدې امله کیدای شي تاسو داسې ګمان وکړئ چې له خوب څخه وړاندې به سابه وړ خواړه وي، خو داسې نه ده. که تاسو غواړئ چې روغ اوسئ او آرام خوب ولرئ، هیڅکله دغه کار مه کوئ. په معمولي ډول سابه ډېر فیبر لري چې په آرامه بڼه ستاسو هضمي سیسټم پکې حرکت کوي، نو له همدې امله سابه د هغو خوړو له ډلې څخه دي چې تاسو د شپې لخوا تر هغه مهاله ویښ ساتي چې ان فکر یې هم نشئ کولی. دریم، چپس او نور پروسس شوي خواړه. د چپس او نور پروسس شوي خوړو یو ځانګړه دا ده چې هر مهال د لاسرسي وړ وي او تاسو هر مهال کولی شئ چې په خپلو خوړو له چپسو څخه ګټه واخلئ. تاسو کولی شئ د شپې لخوا یو پاکټ چپس واخلئ او له خوړو څخه یې خوند واخلئ، خو اصلي خبره دا ده چې پروسس شوي خواړه د مینیوسټوډیم ګلوټامیټ څخه ډک مواد دي او دغه مواد د بېخوبۍ لامل کیږي. نو که غواړئ چې د شپې لخوا ارامه ویده شئ، له خوب څخه وړاندې پروسس شوي خواړه مه خورئ. څلورم، خواږه خواړه. هر ډول خواږه خواړه په پریمانه کچه کافین لري، لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه وکړه، د شپې لخوا د کافین استعمال تاسو ویښ ساتي، نو له همدې امله باید له خوب څخه وړاندې کافین ونه خورئ. پنځم، مرچ. د دې ترڅنګ چې مرچ د کاربوهایډریټو یو غوره سرچینه ده، په لوړه کچه کالوري هم لري، او که چیرې په توده هوا کې د شپې لخوا مرچ وخورئ، نو ارامه خوب به ونه لرئ.